وزیر اعظم زمونږه وزیر اعظم زمونږه ایم پی اے زمونږه ایم پی اے زمونږه یاره ایم پی اے صاحب ډېر محنت دې کړی و او د دې حقدار وي بس دا ستړی مو کړ خیر استاد مبارک شي استاد مبارک شي استاد مبارک شي کینې جي کینې خدمت دې کړی او د دې قابل وې ډېره مننه ډېره بس دا ستاسو د مشرانو دوا وه او خدمت یې کړی خو صرف د کور و انشاءالله دې نه پس به او د دې نه پس به سسټم مبارک شي جي مبارک شي ستاسو دې مبارک شي ستاسو دې مبارک شي کینې کینې اورنځیر صاحب کینې سر ته مه راښیې لکه ته کښېنه واو دغه خدای شته دې بیمانه تا له وټم نه یې درکړی خو بیا هم څېرې خو راوړه حقدار یې لکه نه بس کار څه دی که نه خو بچې زمونږ د حجرې ته رالی مېلمه شو زمونږ مېلمه شو چې نه تاسو باندې نن رس سېوا دی موږ ځو جي خبره اوره دی خوشاټرو ته یې ډزې مه کوئ بار ښه صحیح ده جي مخامخه ځه الله کامیاب کړي ځه سیکرټري ورشه د هلکانو له ښه ستر چای راوړه او ورسره یو سموسې ورکه او ورسره یو امرسه ورکه ځکه چې زه پاس شوی یم په دې خوشحالۍ کې جشن پکار دی بیا صاحب څه سوچونو کې پروت یې لکه سوچونه به نه کومه سیکرټري خلکو سره مې وعدې کړي دي خلکو سره مې چې کوم دی ډوزې ویشتې دي او اوس دا چې کوم دی وزیر اعظم نه منتخب کېږي نن شپږمه ورځ ده نو ایم پی اے صاحب وزیر اعظم به څه منتخب شي چې خزانه لکه د اورنګزیب د سر کنګال پرته ده الله نو دا تا ما ته مخکې ولې نه وې ایم پی اے صاحب تا دې خلکو ته دا قسمونه او قرآنونه خواړه ته مونږ کنټرول کولی شوي لکه نو دا خو قمقل خلک دی په څه طریقه خو به مې دوکه کول که نه لکه اوس په څه کوو دا لږ څه تا پناه کېږي راشه دی خو هلکه دا خو زمونږ ډېر ښه ورکر دی دا ورکر دی په خیر جوړې ښه زویه خیر دی شکر څنګه رالې زویه بیا صاحب ما وی چې زمونږ د کور خواته جنکو یو سکول جوړ کړي ښه جوړ به کړو ماشومان دی پکې داخلې نه چې ما ولا واده هم نه دی کړی ښه واده دې نه دی کړی بیا څه سکول غواړې بیا صاحب زه جنکو چوټه به ډېر لرې ځم ډېر د خوشي زویه تا څنګه ورکران ساتلي ته خو ما شرموي لکه دې خلکو سبا اوس څه کوې لکه ایم پی اے صاحب خوا ډه ورشو هسې مې ایم پی اے شو چې اوس خو پې ستا دا نوکري وکړو که نه بابا نوکري خو راله وګوري بل زویه دا ډېر ښه کار وشو چې ستا د نیا په قبر دا یوه څېره پرته وه که دله هم څېره نه وې راوړې په شرمونو به شرمېدلی وې او که نه بابا لکه سیکرټري دا بګه کې خو سپکې شوي جانانه دې کې ورکې دي ایم پی اے صاحب خو هغه میلتان مساله مې پې پورې کړې خو ناکار یې نه دی ما سپی اسلام علیکم ایم پی اے صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام لونګین کاکا څنګه ښی السلام علیکم لونګین کاکا څنګه خیر دی جي زویه ښی څېره ور واچوه په خپل لاس یې ور واچوه زویه بختور سړی دی مننه جي څنګه ایم پی اے صاحب ښی لونګین کاکا ښی جوړې یاره ایم پی اے صاحب ډېر زیات خوشحاله شو ښه ډېر هغه ټبر ته مې ووې د کورنۍ چرګلال که جومات کې خیراتي ورکړم ایم پی اے صاحب پاس شو دلته به دې راوړی و که نه جي نه دلته نه که نه جومات کې ثواب کېږي تا باندې خو ثواب نه کېږي که نه ایم پی اے صاحب نه جي نه که نه دا مزغو ګولۍ خوري که نه مزغو ګولۍ خوري ایم پی اے صاحب تاسو راځئ که نه خیر وجي خیر چېرته دی ایم پی اے صاحب په پاکستان کې چې اوسېږي خیر دی خیر خو نشته ټوله بېخیري دی جي بالکل ټوله بېخیري دی جي نه په کور کې عزت شته جي نه بار عزت شته جي نه په حجره کې شته جي او نه ستاسو په ذهن کې شته جي او جي خو بس ایم پی اے صاحب یو درخواست ته راغلی یم وایه کاکا وایه خوب هم درته پرېږدم نه کاکا لونګین کاکا شرمول کې ګوره تاسو خو ما له اوټ راکړی ستاسو په ما حق دی انشاءالله زه به پوره کوشش کوم چې ستاسو په معیار پوره وغېږم او بله ته خو زموږ مشرې ته خو داسې خبره خو نه ده که نه جي نه چې یو پېره ته بیا په دې خپو پرېږدم کاکا سنبال کې جي دا څه نه خیر دی که نه لکه په وجونو کې خو تاسو موږ له په خپو پرېوځئ خو چې بیا یې وګټي نو موږ به ورله په خپو پرېوځو چې دا کار راله زه خپله تلم مري ته تلم خو به دغه دی دا لږ څه کار و هغې ته ایثار شوم کاکا څه مسله وه یاره زویه دا زوی مې دی ټوله ورځ په هوټل کې منډې ترې پلانې راستون که ډنګرې راستون که هلکانو ته وازونه کم او جینکو ته ډېر کوي او نو ما ویل چې نوکر یې کړي
ها نوکر کو او کاکا سیکرټری موږ سره نوکر شته یو سیټ شته دی ها اصل کې کاکا یو سیټ شته دی خو لا موږ په کنفرم په دې وجه نه چې لا وزیر اعظم نه دی منتخب شوی که نه نن خو 12مه ورځ د تا ته پته ده چې لا هېڅ په پته پوه نه شو وزیر اعظم لا منتخب شوی نه چې کله وزیر اعظم منتخب شو نو انشاءالله تعالی چې دا زما ستا سره واده ده چې دا لمسی به دله زه نوکر کوم که په هر څه کې مې نوکر کو دی به زه نوکر کوم یاره جي که وزیر اعظم منتخب شو نو تاسو سره به ملاقات بیا کېږي نه کېږي جي نه کېږي خو زه به کوشش کوم چې لونګین کاکا تا سره ملاقات وکړم جي ښه جي ښه دغه تاسو خو بیا په سرو سترګو موږ نه جي نه نو هلته کې موږ یو مسلې د موږ ډېرې غټې وعدې کړي په هغې پسې منډه ترله وو که نه وفاق نه خو به سامانونه راوړو که نه ټیک ده جي زه به اصل کې زما نه مخکې امپیاګانو کارونه کړي زه یم چې زه د دوی نه لږ سیوا وکړم که نه جي نه الحمدلله هغوی خو ټک کار هم نه دی کړی او جی بالکل نه کړی چې شیخ خپل کورونه له کارونه کړی خپل خیرونه نور نشته جی نشته جی او ز بازار چیس کی نه جی نه سیکرټری په منډه بازار نه راوړي دا نه خیر ده کنه نقد راکې نقد بس دغه نه نقدو کې اوس مونږ به د پاتې راشو ځکه چې مام ځکه خرڅه کړې ده او ډېر سامان ځکه چې د لاړم ځکه بیا تاسو سره 100 روپۍ ورکول دا پی اس اف خراب دي نه 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 دا خبره نشو دا خبره نه ده مړه او ته دې به لګا اوس کور کوا مکا بګو مکا څنګه بګو الکه دی لونګین کاکا ته چې غلې شي بګو ته چې غلې شي الکه دی لونګین کاکا دی انوسی سره چل وکا په ست طریقه م تخلاص کا ظالم 10 په جاخه وختو ډېټه به والو وزیر عزیب ها وا وزیر عزیب سیکرټری ایم پی ایس د دې چرګ نه هم مکمل فرمان کسکر جوړ شوی جانا نه ته ولې دوی ته د دانې نه اچې ام پی ایس اف دوی ته خو زه ډېره ښه دانه اچوم خو د دوی نه کامران جوړ شوی دی ساسر پې نه کوي خوراک عملي ټیک نه دی که نه عملي ټیک نه دی دقه خبره د ام پی ایس اف السلام علیکم ام پی ایس اف دا خو زمونږ ډېر ښه ورکر دی زمونږ دپاره په دغه کې والم خوړلي وو ښه اصل کې د الیکشن نه بعد نه دی زه دا ورکړګوټي مرکړګوټي ډېر نه پیژنم که نه الیکشن نه مخکې خدای شته زه دا سړي ښه ډېر زیات دغه کوم که نه څنګه رالي زویه زما خو لګوړو کې کار پېښ شوی و غټ کارونه وایه سیکرټري ته پوس دې وکړه څه مسله ده بېنظیرې پیسې کول غواړي ها بېنظیرې پیسې مورکۍ له دې کې خورکۍ له دې کې او که خزکۍ له دې کې نه مورکۍ له کوم نه خورکۍ له کوم او نه خزکۍ له کوم ځان له کومه ځان لیکې نو خو زنانه وله راځي جانانه ته خو دا خو هلکه سیکرټري دا شی ما ته څه 5 شپږم مخلوق که نه نو ته داسې کار وکړه زویه ستا دا کار به وشي که خیر موږ خو پوره کوشش کوو چې موږ دا کومې وعدې کړي سر ته ورسوو خو هلته وزیر اعظم سر خوړلی نه منتخب کېږي او چې هغه منتخب شو ستا دا کار به زه کوم ته انشاءالله په 32 33 او 34 تاریخ دا یاد ساته کم تاریخونه 32 خو اتوار په ورځ راځي 33 راشه د ګل ورځ د ګل ورځ باندې اتوار په زموږ ډالۍ ده صحیح ده ګل په ورځ به زه ګل په ورځ راشه 33 تاریخ صحیح ده 33 یا لکه دا وزیر اعظم چې نه منتخب کېږي زه به د خلکو څه کوم څه دقه لانجې او دا مصیبتونه به یو راځي اسی سیکرټري ما وې که دا وزیر اعظم منتخب نه شو نو موږ خو به د چوک مزدورۍ ته کینو یاره انشاءالله چې په اقتدار کې راشو که نه د خیره د خپل هر څه به هم په 2 ورځو کې راړو دقه لره ښه که دا کومه مځکه چې م خرڅه کړې چې دا پکې راوګرځو او دا کالی مالی تلی جی دا ګسه سترګه مې راپېږي کېدل چې د لونګین کاکا را روان چپ که د لونګین نوم دې راته واغېست وجنم دی نه خو زه خولې له راغلی یم دا ورکړي جي چې دام کټ کړي راکه جي راکه کاکا څنګه سلام علیکم خدای دې دا سپېره مخو کوو دا خوله دې وخوځوله شی دې راپسې راوړه بیا چې په قرار خو څنګه لونګین ماما اصل کې موږ دا ډکي کټ کوله ښه جي ښه ده ته مې وویلې ما داسې کار کوو که دا وزیر اعظم خدای پاک ښه پایه عزت کې منتخب کو که نه نه به کېږي انشاءالله نو ما وې دغه به وکړو دا غټې وریجې به پخې کړو دا ډکي به له کټ کړو دې باندې به یې داسې لړو ما دقه د نیکۍ کار پکې و څنګه رالې یاره ام پی ایس دا نوسۍ مې دله راوستو مې چې دا رالې سنت کې ام پی ایس دا کار هم کله خوله ونیسه خدای دې په ججوره باندې ګلۍ را پرې نه باسه ام پی ایس نه مطلب مې دا دی چې لکه پیسې لګې راکړي د سنت هم نه دی کړی چې سنت یې کوجي خس پیسې یادوه که نه ما وې که په 13 آخر را نه یې جوړ کو دې خو راشې زویه
نو ماما دا سړی خو د نه ډېر غټ شوی دا خو د دغه نه وتی دی شکر الحمدلله زما 15 موسی دي 15 څلوېښت او جیو په هغې کې به دا رزیل چې کوم دی که نه دا ماته ډېر ګران دی کاکا دا خو ماشاءالله ګوره څلور ټیمه برابر کړي دي لږ زور وکړي نو انشاءالله پنځم ټیم نو بس پی ایس ایل کې به انټري وکړي نه انشاءالله د خیر به ایم پی ای د خپل کور او دا به زموږ نه پټېدو را پټېدو نو په دې وجه لږ غټ شوی دی جي ښه دا غټ شوی او نو دی دا را لږ سنت کوي بیا سنت مطلب لکه پیسې که دا یې سیکرټري د سره لاړ شه دلې 1.5 روپۍ یو ورکا 200 روپۍ ولا بل ورکا او 3.5 روپۍ ولا بل ورکا ته به څه کار وکړي چې دی به ته بوځي اسف علي شاه ډاکټر یا ډاکټر محمد عالم لبه زه به شیټي ورکم نمبر به ته ولیکم واو ډاکټر صاحب نمبر به ته ولیکم ولیکو زه کاکا ورشه ستاسو عدنان چې څه نوم یې هغه سنت عدنان هم سنتي کنه ډاکټر عدنان لیبو ده عدنان له ورسوا وزیر اعظم خدای دې منتخب کړو ته با سیکرټري ایم پی ایس دا چې ما د خلکو سره دا وعده کړو دا وزیر اعظم سر خوړل نه منتخب کیږي نو ما چې د خلکو ته ویل شرګل د خلکو زل بل ډیم جوړوم دې سبا سکو ام پی ایس لون دین کا کار روان دي لکه دا ماړه دنه می چرته دغه کماړه زه یم نه ایو لونګین کاکا لونګین کاکا سیکرټري ګوټ یې څنګه کاکا منډه کوله غواړي خیر غواړي دا برید دی په دې سوچا غواړو کې پراته دي سکول والا نه دی حق دې کړه کینه کاکا دې خبره کړه نه ایم پی ایس کینه یو شه دی یا بارو یا کته ایم پی ایس دا راته وایا چې د دې پیتاوی نه علاوه څه نور څه کار روزګار کې کنه صاحب غار مو تا وړي را نشته چې تر څو وزیر اعظم نه منتخب شوی زه بدلته مو وزیر اعظم منتخب شو لونګین کاغه ته ما په تور سترګو مینې زبستاو د حق د بارزم اسلام آباد ته ما چې کوم مزه کې خرڅ کړي دا بالو که خیر نه ان شاء الله زمونږ د حق د پاره نه خپل حق د پاره به کارازي او جاو نور تاسو خیر دی جی خیر څنګه را کاکا څنګه خای ام پی ایس سبا دې سره ټاکوم دا کاودای سره نه دا کاودای سره دا سره د والو دي دا می گاونډي دي دا شستا گاونډي دي د په ځای خو د خدای کو چې د سپو میله گاونډي واته خو دا شیخ ډېر بدرنګ دی سر ته راغلی ده نو ماړه بس سبق ام پی ایس مساله دا ده د دنوم دی سمی او خلکو ته د مینې نه شینواري وایي د خلکو ته د مینې نه شینواري وایي او جی د سمی کونډمار نوم پکارو ځکه د ماته نه په ګاونډ کې ورته هلکان کونډمار وایي ما ته پته ده سیکرټري د یو مسله راغلې وه جنکو سکول والا د جنکو سکول والا د واده وکړو جي او 15 ورځې پس ته ښځه وتښتېده ښځه دې لاړه ښځه دې لاړه یو خدای پاکه نو څنګه دې لاړه ولې څه وجه وه ایم پی ایس 15 تولې سونې کړې وه ښه د دا مخوکه خو ماته د 2 معصوم نه ښکاري چې 2 ماسې به ولې وکړي نو 15 تولې وله څنګه وکړو نه جي نه د ماسو خبره مه کوه خدای شته که په میله کې وله کښېنه چپړې م واخلي دا پلار وله دغه 15 تولې کړې وې 15 واڼې دې په غلا خرڅ کړې دي ظالم انسان تا دا کالی څنګه خرڅ کړی ما په سب یو توله مجستر کمپلین لپاره خرڅ کړی نو د خدای ظالمو نو نه ستر کارونه هم پکې تکې دغه لکه زه به دا ووایم کاکا چې زه دا یو توله خو د الله د رضا دپاره ثواب کاري د ملک دپاره خرڅ کو د جمهوریت دپاره خرڅ کو خو دا څلور تولې دې ولې خرڅویت د خدای ظالمه دا څلور تولې چې په څه خرڅ کړی غم درته وایم هغې په دې خرڅ کړی چېرته ورته یو بلې کوړي پوړي ویلي وو چې ایفون دا شته دې اخیستی مې دی دا دې ته څه نوم وایي نوم یې لاله نه راځي ایفونګ 14 پرو میکس دقه وایي نه دې ته چې 15 او دا 15 پرو میکس دی که او جا و چې حق راله واخله نو خپلې ښځې کالې وله خرڅ کړی و خپلې په ځای پرېږدي بلې لیږي الله خدای غرق شو سیکرټري دا ساورو یار دا سکول والا قصه دا یاره بس ایم پی ایس دا مسله ولې تاسو حل کوئ که په دې جرګه کې تاسو کښېنئ ته دا ونیسه دا دغه دی دا بچې ته ښځه نشي ساتلی ښه ته د واده نه ته واده مه کوه مړه یا دې خو موږ ته هم پته چې نشي ساتلی خو سره څه حل دی زه به داسې کار وکړم زه انشاءالله که نه مفتي صاحب سره مې خبره کوم او دله به څه ور طلاق ملاق خبره نه ده شوې خو خفه دې تلې ده موږ وایي که دغه تولو پیسې ولې تاسو برابر کړي دغه سرو پیسې که نه دغه 4-15 تولې سره خراب شوي دي که نه
او دغه لکه پیسې دا کالی ولا والما بالکل جی دغه کالی ولا واخلئ دا دا چې سیکرټري زمونږ لینډ برابر شي وفاق کې نو ان شاء الله زه داسې کار کوو کنه چې د وفاق دا وزیر اعظم منتخب شي پاک په تمه کېږو خو نو جي خو ستاسو په تمه به شو جي بس داسې کار وکړه چې زه انشاءالله ته زوی وزیر اعظم ته صبر وکړه چې څنګه زموږ وزیر اعظم منتخب شو نو ته راځه انشاءالله تعالی به ما کالی د وفاق نه راوړی لکه مطلب بس زړه صبر کا بس نه بس چل به کوو ځه ستا غان وسې نه دی سیکرټري په څه کې دی کړی هغه د نیرونو کې نیرونه به پاکوي نالۍ به پاکوي نالۍ یا بیکاره سیکرټري وې ما په باتروم کې نوکر کا خو چې نوکر کا بالکل نوکر کار به سر سترګو کو سوچا غوړو کې خو د برید ګدلې دي خو پر دې کارونه هم لکاو لاړو یې پیسې خیر به کار لګاورو زه تعالی څه غم کو خو ته داسې بیهوده حرکت به مه کوه او سکولونو قصه خو دې پرېښې که نه او جې مې پرې او که بیا په سکول دغه کو که نه نو سکول مخې ته که بیا ودرېده نو ګورې پانسي کوو ولې د غر که وژنې نو ګورې پیسې کې نو لکه لونګي کاکا نه دی مصیبت لکه دا وزیر اعظم که منتخب کېدو زه خو به دې خلکو لیونی کړم لکه ویدلی وي کالی والی کاکا السلام علیکم څنګه یې لونګین کاکا بس دې صاحب صرف د چرګانو غول پاتې دغه هم راټول کوي او جی تاسو خو نور هر کار وکړو جی په دې پیسو په زمانه کې نه چې ته سینګینګ ته وتی نو ډېر بخښه یاره کاکا خبره خو دې چې کوم دی په ګل بدله په چمبیلي بدله وغیره وغیره دلته راځئ دې چمن ته کښېنئ راځئ کاکا کښېنه که خدای هم د نه خلاص کړي کښېنئ کاکا چرګانو بغونو کې نه دي خیر دې مړه کاکا په لنډو الفاظو مو پوهه کا زمام جوړ دماغ بقیا کار نه کوي خلک ځي او راځي وزیر اعظم نه منتخب کیږي زه خو یې ځای ته ورسولم سیکرټري دوی نه تپوس وکړه چې دوی څه معمولي مسله ده جي زمونږ وایه دستي وایه زمونږ دا ګاونډي دی جي ګاونډي هم دی او دته وړه غوندې توسناکه مسله ده نو چې دونه وړه مسله ده خو تا به ولې حل کړې نه ستاسو نه بغیر نه حل کېږي جي وایه جي معمولي غونډه کې د امریکې ته ور واړوه امریکې ته ور واړو ما او جي دغه وکړه او چاړه دی جي چاړه دی او جي دا شیخ خو مړه جلالات هم د تګ نه دی او تی امریکې ته لیږي وایي داسې دې خوا هم غرونه دي او دې خوا هم غرونه دي وایي زه پکې ګرځم داسې امریکا کې به څه کې جازونه به پاسوي شی لیونی دی کار به وشي که نه خو به شي د کار به وشي بل یو تپوس نه بل وکړه جي بل وکړه ټایم نشته ایم پی ایس په دې مې پوهه کا چې دا اوټ ما په پاکستان کې استعمال کړي دا اوټ مې تاسو ته استعمال کړي او کنه په غلطۍ کې زما دا اوټ هغه ډرم ته تللی دی ډرم نه پکې ورکړی نه بیا څه دا بل ډرم په تللی هغه نومونه ګران دي د امریکا هغه وزیر اعظم ها ډونالډ ټرمپ ډونالډ ټرمپ دا سوي ډونالډ ټرمپ یاد دې کار وکا زما خبر اوره ستا اوټ خو په ځای استعمال شوی او خو ټیک سړی لته لکه ستر سړی ل راغلی دی خو مسله دا ده کاکا چې وزیر اعظم نه منتخب کیږي ملک اړې غړې دی خزانه لکه کنګال پراته ده یو چورلنګ پراته ده 1300 کلونه شپېته کلونه اوري مسله دا ده چې ملک روره قرضداري شوی الله دې نورم او لږ نه ډېر زیات قرضداري شوی او په هغې سره چې موږ هم قرضداري شوي تاسو په کور کې څو نفر یې الحمدلله ټوټل 15 کسانی کلکولیټر راواله سیکرټري حساب وکړه بېنظیري روپۍ راکړې او بېنظیري روپۍ دي 8 लाख ضرب 60 8 लाख ضرب 60 د دې نه راځي 4 کروڑه 80 لکه 4 کروڑه 80 لکه روپۍ دا به ماته ملاویږي انشاءالله دا به تا ته ملاویږي نه کاکا دا ته د ایم اف قرضدار یې تیمات خرا دی مې ته ماما نه دا کیسه کا قرض هم نشته ګړې وړې کار دې پتا نه ستا په پاکستانی بچی باجی باندې 8 लाख روپۍ قرض دی یې سپتا خو په خیره کوم دماغ ونه تانګل دماغ مې نه اوس را روان چې دا پیر وزیر اعظم منتخب شي کنه نو دا قرض به एकदम لاړ شي 15 लाख روپۍ لا نو یو بچي به 15 लाख روپۍ ورکي اله به د عمل د خسارې نه وځي ته کتوس نه کوم ورکم ته ګړې وړې دا باندې قرض دا ورکي قرض ته ما نه قرض کوم دا کا پسړي دا مې زمون خو نه ده کنه منګ په زه اوس پوره خو هم خو نه چا قرض نه راکړم په وته دا دې څنګه ستر مشرانو در اغستی دي دا دې ستر مشران ته به برباد کی سرستا ګمی وړي وي دا سړی بوزا څنګه بوزا خو دا دې څنګه په دې کا بسوزا کنه خبره مې واو
که په دې پاکستان کې 2.5 سکند هم نور ایثار شم دغه افغانستان ته به دې غر باندې وروړم او هلته به اوسېږم ژوند به کوم نه مې دی په کار دا قرضدار خو دیګو کاکا که جنرال مبین دنه خبر شو کنه وجنی دي تا خو مال دلته دماغ خراب کړو نو هغه سره مالته سکے ما ته